انسان چې د مور څخه پیدا سي څنګه د ګناه پاکي د توبې در بخښ وروسته در توبې غوښتلو وروسته داسې د ګناه څخه انسان پاکېږي نو هغه به اله العالمین وعده کړې ده ته بخښه وغواړه په اخلاص باندې بخښه وغواړه وعده اله العالمین کړې ده چې بخښي رب العزة الغفار ذات دی د الله بلاکې په نومانو کې یو نوم دی غفار غفار معنا ده ډېر بخښونکی ډېر بخښونکی اله العالمین نوم دی غفار الله بلاکې په دې بخښي ستا ګناوي چې هر څومره قدر ډېرې سي در الله در رحمت نه دي غټي بس اله العالمین رحمت بیا ډېر باندې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وی کچيري یو سړی د ورځې 80 واره ګناه وکړي ابو داود ورته د اله العالمین یو لوی فضل دی د الله بلاکې یو لوی رحم دی پر دې امت باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې امتو کې به قانون داسې و موسی علیه السلام په امت کې چې چا به ګناه کړی و د شپې سهار به پر دروازه باندې لیکل سوی و چې دا سړی د شپې دغه ګناه کړی که به د ورځې ګناهونه ځینې سوي وه ماښام چې به کور ته رالي پر دروازه به لیکل سوي وه چې دا سړي دا ګناه کړې ده ملائکو به لیکلي وه سهار به ټول وطن په خبر و چې دې سړي په دې شپه کې به دا ګناه باندې اخته و او امام قرطبي رحمه الله وایي کله کله به جزا ورسره لیکل سوې وه یو سړي به د شپې ګناه خو کړې وه سهار چې به راکښېنستی هلته به ورسره لیکل سوي وه چې ستا خو د شپې دا ګناه کړې ده جزا د ګناه دې هم دا ده چې ته به خپله پزه پرې کوې چاته به لیکل سوي وه چې ستا د ګناه سزا دا ده چې غوږ به پرې کوې که نه کې پرې نو د آخرت عذاب درته متوجه دی بیا به د آخرت عذاب ته ځان ټیک بني اسرائیل کې قانون دا رقم دا د دې امت شرف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکت دی پر دې امت باندې چې هر څه ګناوي کوو سهار هیڅوک نه را خبر موږ خپل رب سره خبر نه مو الله بلاکې په نور انسانانو تشکاره کوي چې دغه چې دا سړی په دې ګناه اخته و نه مو په دې دنیا کې په دې نوم پر موږ باندې اثر ښکاره کوي ستار معنا پټونکی د عیبو هر څه ګناه چې کوو موږ تاسو خپل ځان هر سړی سره خبر یو خو رب را خبر دی نور اله العالمین څنګه پر دې را باندې غوړولي پټ کړي یو هر انسان پټ کړي دی په خپل حال کې چې ستا څه ګناه ده زما څه ګناه ده د باندې زه په څه رنګ باندې تا ته ځان ښکاره کوم ته په څه رنګ ما ته ځان ښکاره کوې خلک به لاسونه وپښې ورمچي خلک به یې قدر و عزت کوي خلک به د دنیا لوی بزرګ بولي خو چې یوازې سیدی به په یو لوی ګناهو باندې اخته خو الله بلاکیف یو پرده پر غوړولي ګناوې یو پټې کړي حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان به په ورځ د آخرت باندې د الله و حضور ته را حاضر سي الله بلاکیف به را حاضر کړي بیا به اله العالمین دا سړی ته ووایي چې ستا په یاد دي دا ګناه چې دې وکړله هغه وایي هو الهي په یاد مې دي دا ګناه مې په یاد شو نبی علیه السلام وایي الله بلاکۍ په دا سړی د دې نور مخلوق را جلا کړي په دا خپل رحمت کې به پټ کړي بل څوک بې نه وي پلانکۍ ګناه دې په یاده کې دي هیره ده پلانکۍ دې په یاده کې دي هیره ده پلانکۍ دې په یاده کې دي هیره ده په دنیا کې چې څه خطا او ګناه وي ورڅه سوي الله بلاکۍ پې ور یاد کړي چې دا دې یاد دي که دې هیرې دي دی به پر ټولو باندې اقرار وکړي چې او الهي دا مې ټولې په یاد دي دا مې ګرده وکړي الله بلاکۍ په دې باندې اقرار لري چې خطا دې کړې ده وایي هو کې ظلم خو به نه در سره سوی په دې به اقرار لري چې دا ګناه در سره سوی ده ناحقه خو به شی نه پس در لیکل سوی و یا الهي ناحقه چا شی نه په سره لیکلي ملایکې خو لیکل کوي 4 ساعته روان دي کار د 4 ساعته چې ما او تا ګرځو د چپا ورځې او د رستې ورځې ملایکې دي بس لیکل په سره شروع دي مثال په دې ورستا مخته الله بلاکۍ کښېږدي
چې دغه دې کړي و دغه دې کوله دی به پر ټولو اقرار وکړي خو ویني بیا لکه اوس په دنیا کې چې ما درته په کیمره کې ورته ګورو دا به ټول وویني بس به ناامیده سي چې الله لږ چې عذاب راکړي ځکه خو ټولې ګناوې راښکاره کړلې دا مې ټولې کړي دي او د دې هرې ګناه جزا راښول سوې وه په دنیا کې الله بلاکۍ پورته وایي په دنیا کې مې څوک در خبر کړل و یا الله څوک دې نه دي راخبر کړي خو پرده یې پر غوړه وجه الله جل جلاله پټې وې موږ نه یې څوک نه دي راخبر نو اله العالمین ورته وایي اوس مې بخښلی هېڅ څوک نه در خبروم ځه لکه په دنیا کې چې مې په ستر او پرده در باندې کړې وه بیا دې د هغسې پټ بخښمه د هغسې مې بخښلی څوک نه در خبرومه ځه جنتو ته ولاړ سي ولاړ به سي جنتو ته بې اله العالمین واچي څومره جنت غواړي الله بلاکۍ پورته وایي دی ورته الهي نو بس یو ځای راکړه ما زه په جنت کې الله بلاکۍ پورته وایي دنیا غټه وه که کوچنۍ وه وایي ډېره غټه وه ځه چې دنیا څونه قدر وه در هغه وواره زیات په جنت کې ځای در کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وایي دا سړی به الله بلاکۍ ته وایي الهي ته خو په ما پسخان نه وایې مبارک علیه السلام به دلته وخندله الله جل جلاله په چا پسخان نه وایي اله العالمین خو غفار رحمان ذات دی د هغه رحم در دې تېر وګوره بنده ستا د خوا رجوع غواړي چې په حقیقت او په اخلاص باندې الله ته رجوع وکړې هر خطا چې دې کړې د اله العالمین بخښونکی ذات الله جل جلاله به در باندې بخښي ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله بلاکۍ وایي یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اے بندگانو خپل د ځان سره خو ظلم کړی دی په دې کې شک نسته ظلم خو روان دی هر سړی د خپل نفس سره ظلم کو دغه ظلم دی چې 24 ساعته په دې باندې اخته یو چې د الله عذاب راته متوجي سي الله دې موسل نو خپل لاس باندې ځان او عذاب ته آماده کوو په لاس ځان او خدای او عذاب ته ورچو ظلم خو دې الله وایي کړی دی خو لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت منه امیده کېږي هر څومره لوی ظلم چې دی وکړي د خدای د رحمت به نه امیده کېږي نه د الله رحم پر لوړ دی حجاج ابن یوسف یو ظالم تیر سوی دی په دنیا کې تاسو یې د نامه اورېدلي دي حجاج ابن یوسف خورا مشهور دی ډېر حجونه یې کول ځکه حجاج به دی دا قرآن ته چې د زورو زیرو پیښ ورکول سوي دي د حجاج ابن یوسف ورکړي دا اوس چې کومه کعبه شریفه ولاړه ده د حجاج ابن یوسف جوړ دا اوس چې ولاړه کعبه شریفه ده د لاس جوړ ده جوړه کړې لوی ظالم هم تیر سوی دی په دنیا کې ډېر غټ ظالم تیر سوی دی مګر خو ډېر ظلمونه یې هم کړي وه خو د خیر کارونه هم کړي وه توبه کعبه شریفه د یزید جوړه ده کعبه کې خطا سو کعبه چې ده د یزید جوړه ده هغه هم په دنیا کې لوی ظالم تیر یزید هم په دنیا کې ډېر ظلم کړی دی حجاج ابن یوسف هم ډېر ظلم کړی دی دا دواړه په ظلم مشهور دي کعبه شریفه یزید ونړوله بیا یې برته جوړه کړل دا اوس د ده جوړه او حجاج ابن یوسف هم یو لوی ظلم کړی دی د قرآن د زورو زیرو پیښونه بیا دور کړي د خیر کارونه هم کول مسلمانان وه خو په ظلم یې دنیا کې داسې ظلم کړی دی موږ کتابونه لیکي وایي که د درستې دنیا ظلم یې مولا د قادر مولا لیکلي دي د دې خپلې مور شیدې نه راوړلې شیطان رالی په صورت کې د انسان هغه د ده مور ته یې وویله وایي یو حیوان یو بزه و یو سیرلی و یو شی حلال که دا وینه یې راواخله د ده وستنې ته یې ورواچوه چې دی یې تېره کړي باره به شیدې ورځي بس مور یې د هغسې عمل وکړي یو حیوان یې حلال کړي وینه یې د ده ستنې ته وراچول چې هغه یې تېره کړل شیدې یې ورغلې اوله ورځ یې ستنې ته وینه ورغلې بیا بیا وایي د وینې سره داسې شوق و وایي ده به ویله چې په هغه ورځ باندې نه ډوډۍ خوند راکوي نه شی چې یو انسان وینه ونه وینم خلک بیا حلالول ژوندي بیا انسانان حلالول در تورې در تیک بیا سیدان مبارکان یې ډېر شهیدان کړي دي ډېر حلال کړي دي ډېر د دنیا اهل بیت د نبي علیه السلام اهل بیت سیدان یې شهیدان کړي دي علما خبرې پکې کوي د هغه په کفر او په اسلام کې علما خبرې کوي د ده د یزید د دواړو چې دا به کافران وي که به مسلمانان وي بعضې علما کرام کافران بولي بعضې ویا مسلمانان موږ په مذهب کې موږ توقف کوو د دې په باب کې خو اصلي خبرې ته راځم روح البیان شریف لیکلي دي وایي چې مړ کېدی حجاج ابن یوسف بیا دا دعا وکړله والالهي
زه پویم چې زه ظالم یم او ما په دنیا کې په ظلم کې یو نوم کړی پر ځان باندې مې ظلم کړی دی خو په دې پوهېږم چې ستا یو نوم دی غفار او رحمان ډېر بخښونکی او ډېر رحم کوونکی نو ربه اوس به زه وګورم چې زما ګناوې ډېرې دي که ستا رحمت ډېر دی که ستا رحمت زما پر ګناه ډېر سو نو به مې خلاص کړي او که زما ګناوې ډېرې سوې نو به هلاک سي روح البیان تفسیر کې لیکي وایي علما وایي چې غالب د دغه دعا په خاطر به الله بخښل دا داسې دعا وه چې د اله العالمین غیرت یې راپورته کړي